زه اکثره ملګرو ته وایم چې کله حرمینو شریفینو ته لاړ شئ نو هلته بار مصحفونه میلاویږي چې یو دیوس کېږي او که څه اخله او مسجد نبوي کې اقدا چې څومره خلک پکې تلاوت کوي تا ته به ثواب میلاویږي ته به خبر هم نه ستا د ثوابونو میټر به سټارټ وي. نو دغه شان بعضې اوقاتو کې د ګناه میټر هم انسان پسې سټارټ شي چې د ګناه یو بنیاد کېږي. ستا پوټ باندې یو سړی وزیر شو 15 کاله به هغه حکومت کې او سبا ته مړ شوي او هغه څومره ګناهونه کوي تا ته به یې د هغې هغه سزا لیکلی کېږي. دغه شان یو انسان نن سبا خو د نیټ دور دی او د سوشل میډیا دور دی په خپل فیسبوک پیج باندې یو غانه اپلوډ کړله ټیک ټاک باندې یا واتس اپ باندې غانه اپلوډ کړله نو دا چې د په دې اکاونټ کې څومره وخت پرته وي او څومره خلک ګوري د هغه د ګناهونو میټر به د سټارټ وي. ډېر افسوس مقام دی هغه هلکانو ته او هغې خلکو ته چې کله دا مړ کېده د نیک اعمال ډېرو ګناهونه یې کم نو چې کله وزن کېده دا به جنت ته لیکن د مرګ نه پس د په سوشل میډیا باندې یو ویډیو پرته وه او هغې باندې ګانه وه هغې باندې یو غلط کار و او هغې باندې د شریعت خلاف کار و او د مرګ نه پس د ګناهونه سیوا شو او جهنم ته لاړ. دا څومره د بربادۍ خبره ده. تا ته به پرې څه میلاو شي؟ ته به پرې مشهور شي، ته به پرې صدر شي، ته به پرې وزیر اعظم شي، ته به پرې اخر شي څه خو جهنمي پې شوې. ډېر احتیاط کول پکار دی. نن سبا د سوشل میډیا دور دی. یقینو کې نبی پاک علیه السلام یو پیشنګي ورکړې ده. وایي زه داسې خلک پیژنم چې د هغوی اعمال به کالجبال تهامه د تهامه د غر په شان نیک اعمال به تهامه غر دی په مدینه کې 100 کیلومتر هغې سره مزل دی ډېر غټ غر دی. دومره اعمال صالحه او نیک به یې کړي چې تهامه غر برابر به حجونه به یې کړي عمرې به یې کړي تبلیغ کې به یې وخت لګولې تهجد به یې کړي هر څه عملونه به یې کړي اعتکاف ته به ناستي. لیکن نبی پاک علیه السلام فرمایي اذا خلو بمحارم الله انتهکوها چې کله دا ځان ته شي نو بیا هلته ځان په هلاکت کې ورغورځوي. ځان ته څه مطلب؟ دقه موبایل د دې حقیقي پیشنګویي ده. دغې وجه موږ وایو چې اسلام عالمیم دی او دائمیم دی. دا خبره هغې وخت کې چې یو انسان ځان ته شي او څه ګناه به یې کړی وي هېڅ هم نه شو. غیبت خو ځان سره کېږي نه، زنا هم نه کېږي چې ځان ته څه شی کېږي چې ځان ته یو انسان ته به څه کمه ګناه کړی وي هغې وخت کې اول دور کې. دا حدیث د دې دور سره لګي چې انسان کمرې کې ځان ته شو کمرې بنده کړه او دا مردارې راواخیست او په دې کې سندرې اوري. نن سبا خو ټول دقه حالت دی. په دې کې ډرامې ګوري او فلمونه ګوري. دا د دقې حدیث مصداق دی. د غرونو برابر عمل ګوره دې ته نه ټینګېږي. ډېر یره پکار ده. نن موږ په کومه روان یو؟ دا مغرب او دغه کافران یهود او نصواره چې زموږ نوي نسلونه تباه کوي په کومه طریقه موږ ته د هغې پته هم نه لګېږي. نو ډېر احتیاط کول پکار دی. اول بغیر د ضرورت غټ موبایل ساتئ ما او که خامخا ستا ته ضرورت وي څوک بار ملکي وي یا پې څه کاروبار روزګار کې یا تعلیمي دغه کې استعمالوي نو بیا دا ستا دپاره د جهنم ذریعه هم کیدی شي او ستا دپاره د فیدې یو سبب هم کیدی شي. لیکن ډېر احتیاط سره دا چولول پکار دی. هسې نه چې په مرګ په وخت کې خو ستا د نیکو اعمالو چې کم ذخیره د هغه ډېره وي ګناهونه دې کم وي او چې ته مړ شي او د هغې نه پس ستا د موبایل د وجې نه او ستا د سوشل میډیا د وجې نه او تا په ټیک ټاک کې په خپل یو تصویر باندې یا په خپل ویډیو باندې د یوې ګانې ډبلینګ کړی او بیا ستا د مرګ نه پس هغه خلک اوري او ګناهونه تا پسې ځي او بیا ته جهنم کېږي نو تا دپاره ډېر د افسوس مقام دی. هېڅ فایده دې ونه کړ لیکن آخرت دې تباه او برباد کړ.